السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من یم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. راځو نن د ستاتیک درسونه شروع کوو. د ستاتیک درسونه د صفر څخه شروع کوو او کوشش کوو چې تر اډوانس سطحې پورې ورسوو. په هره موضوع کې کوشش کوو حد اقل لس 15 مثاله حل کړو تر څو مو ذهن پرې ښه خلاص شي. په نن درس کې د میخانیک په اساسي کمیتونو باندې بحث کوو، همدارنګه په هغه ایډیالیزیشن یا فرضیاتو باندې بحث کوو کوم چې په میخانیک کې استفاده کیږي، او همدارنګه د ماس او ویټ یا د کتلې او وزن په تفاوت باندې بحث کوو. موږ او تاسو پوهیږو طبیعت چې دا هغه ساینس مطالعه کوي. بیا ساینس مختلفې څانګې لري چې په دې کې یوه څانګه په نامه د چې ده د فزیک یا فزیکل ساینس په نامه یادېږي. بیا په دې فزیکل ساینس کې یا په فزیک کې یوه څانګه په نامه دی یا یو برانچ په نامه دی میخانیک ده. دا میخانیک اجسام د سکون په حالت کې یا د رست په حالت کې یا هم د حرکت په حالت کې مطالعه کوي، خو کله چې پرې قوو عمل کړی وي. څه مطلب؟ موږ یو جسم لرو چې مختلفو قوو پرې عمل کړی ده، خو دا جسم حرکت نه لري. یا یو جسم ده د حرکت په حال کې ده، دا چې دا جسم ولې حرکت نه لري سره له دې چې په دې باندې قوو عمل کړی، مختلفو قوو پرې عمل کړی، ولې حرکت نه لري؟ څومره قوه ماته پکار ده تر څو دا جسم زه په چی باندې راولم؟ په حرکت باندې راولم. او دا جسم ولې حرکت لري؟ او څومره قوه ماته پکار ده چې دا جسم له حرکت نه څنګه کم راوګرځوم؟ یا دا جسم چې حرکت لري سرعت یې څومره ده، تعجیل یې څومره ده؟ د سرعت معادله کومه شی پیدا کیږي، د تعجیل معادله کومه شی پیدا کیږي، د وخت او د فاصلې ګراف کومه شی رسمول کیږي، مختلف ګرافونه کومه شی رسمول کیږي، د حرکت مضبوط چې کوم ګرافونه دي دا موږ ته، او یا څومره قوه ماته پکار ده جسم زه په حرکت راولم. داسې موضوعاتو ته چې جواب وایي هغه د میخانیک علم ویل کیږي، میخانیک علم ورته وایي. نو میخانیک هغه اجسام مطالعه کوي کوم چې په رست کې اوسي یا په موشن کې اوسي، قوه د قوو تر عمل لاندې راغلي اوسي. یا میخانیک په عموم کې په دریو شاخو باندې څنګه تقسیم شوی؟ میخانیک په دریو شاخو یا برانچو باندې تقسیم شوی چې یو ته یې ریجډ باډي میکانیک وایي. ریجډ باډي میکانیکس وایي. بل ته یې ډیفورمیبل باډي میکانیک وایي. ډیفورمیبل باډي میکانیکس. درېیمې څانګې یا شاخ ته یې فلویډ میکانیکس وایي. موږ چې بحث کوو هغه په ریجډ باډي میکانیکس باندې بحث کوو. په خاطر د دې موږ لومړی په ریجډ باډي میکانیکس باندې بحث کوو تر څو موږ د دې په مفاهیمو پوه شو چې بیا موږ د فلویډ میکانیکس او د ډیفورمیبل باډي میکانیکس په مفاهیمو پوه شو. مطلب مې دا ده تر څو چې موږ د ریجډ باډي میکانیکس په مفاهیمو په اساساتو باندې نه پوه شو، موږ نشو کولی چې حاکمیت پیدا کولی په چی باندې؟ په فلویډ میکانیک او په ډیفورمیبل باډي میکانیکس باندې، یا د سیالاتو میخانیک باندې او د تغییر شکل وړ اجسامو میخانیک باندې. دا ریجډ باډي میکانیکس بیا په څو ایریاو باندې تقسیم شوی؟ په دوو ایریاو باندې تقسیم شوی یا سب ډیویډ شوی ده. دوو ساحو باندې یا دوو کټګوریو باندې ویشل شوی چې یو ته یې ستاتیک وایي او بل ته یې چې وایي ډاینامیک وایي. ستاتیکس او ډاینامیکس. ستاتیک چې دا اجسام په سکون کې په تعادل کې مطالعه کوي، په سکون کې مطالعه کوي. مطلب مې دا ده، څه مطلب چې اجسام په سکون کې مطالعه کوي؟ یو جسم ده د مختلفو قوو تر عمل لاندې څنګه راغلی،
د مختلفو قوو تر عمل لاندې دا جسم واقع ده خو د دې جسم باندې چې کوم قوه عمل کړه د هغوی قوو محصله یا ریزلټنټ مساوي ده چې سره صفر سره همدارنګه په دې جسم باندې چې کوم مومنټونه عمل کړه هغه هم څنګه ده صفر ده نو داسې چې اجسام چې په تعادل کې اوسي کوم علم مطالعه کوي هغه ته ستاتیک وایي همدارنګه ستاتیک داسې اجسام هم مطالعه کوي کوم چې په حرکت کې اوسي او حرکت یې په داسې یو شکل سره اوسي چې تعجیل یې پکې څه اوسي ثابت یا کانسټانټ اوسي سرعت یې پکې څه اوسي ثابت یا کانسټانټ اوسي چې سرعت پکې ثابت اوسو نو تعجیل به پکې څنګه وي تعجیل به پکې صفر وي موږ پوهېږو تعجیل څه ده د سرعت تغییرات دي په واحد د چې کې وخت کې خو کله چې سرعت څنګه اوسي ثابت اوسي نو تعجیل دلته څنګه کېږي صفر کېږي د سرعت تغییرات څه شی دي په واحد د وخت کې تعجیل ده ډاینامیک هغه موضوع اجسامو سره سر و کار لري یا هغه اجسام مطالعه کوي کوم چې تعجیلي حرکت ولري یا په عموم کې حرکت مطالعه کوي تعجیل ډاینامیک داسې اجسامو سره سر و کار لري کوم چې تعجیلي یا حرکت لرونکي اجسام مطالعه کوي یعنی په حرکت کې اوسي او یو تعجیل ولري یا په لنډ ډول داسې ویلی شو چې ډاینامیک د اجسامو د حرکت د مطالعې علم ده او ستاتیک د تعادل دی د اجسامو د تعادل د مطالعې علم ده موږ داسې ویلی شو چې دا ستاتیک د ډاینامیک یو سپیشل کیس ده څه مطلب موږ ویل ډاینامیک چې مطالعه کوي هغه اجسام مطالعه کوي کوم چې په تعجیل لرونکي اوسي خو کله چې تعجیل صفر اوسي نو دغه حالات کې ډاینامیک چې کوم اجسام مطالعه کوي هغه ته بیا څه ویلی شو ستاتیک ویلی شو هغه موضوعات بیا مربوط دي چې دي ستاتیک دي موږ په ستاتیک باندې بحث کوو په انجینري میخانیک کې څلور داسې کمیتونه دي چې هغه ته د میخانیک اساسي کمیتونه ویل کېږي د میخانیک اساسي کمیتونه هغه کمیتونه کوم یو دي لومړی کمیت چې ده هغه ته څه وایو لینث وایي لینث څه ته ویل کېږي لینث هغه کمیت د کوم چې په فضا کې یا په سطح کې د یوې نقطې د پوزیشن د لوکیټ کولو لپاره څنګه کېږي استفاده کېږي مطلب دا چې د یو نقطې د موقعیت د معلومولو دپاره یا مشخص کولو دپاره استفاده کېږي څه مطلب دلته زه فرض کړه یو نقطه لرم ما نه څوک پوښتنه کوي چې دا د ای نقطه چیرته ده زه ورته وایم چې د ای نقطه زما د ګوتې نه 5 متره چیرته ده لرې ده زما د ګوتې نه 5 متره لرې ده نو دا دغه ځای نه تر دغه ځای پورې چې کوم ډسټنس ده دې ته څه ویل کېږي لینث ویل کېږي چې مشخص کړه د نقطې پوزیشن یا موقعیت مې مشخص کړه لوکیټ کړه همدارنګه داسې هم ویلی شو چې لینث یو فزیکل سیستم سایز ته ویل کېږي څه مطلب موږ لرو دا تخته د ځای نه تر د ځای پورې چې کوم سایز ده د دې تختې دې ته موږ څه ویلی شو لینث ویلی شو یا له د ځای نه تر د ځای پورې چې کوم سایز د دې تختې ده دې ته موږ څه ویلی شو لینث ویلی شو یا د دې کوټې د یو کونج نه تر بل کونج پورې چې کوم فاصله یا سایز ده دې ته موږ څه ویلی شو لینث ویلی شو یا د یو بیم ابعادو ته موږ څه ویلی شو هر بعد ته څه ویلی شو سایز ته لینث ویلی شو یو کالم د فرض مثال د ځای نه تر د ځای پورې څو متره ارتفاع لري 3 متره نو دا 3 متره ارتفاع ته زه د کالم پایې څه ویلی شم لینث ویلی شم بل اساسي کمیت چې په میخانیک کې ده هغه ته ویل کېږي ټایم
ټایم څه شی ده؟ وخت څه شی ده؟ وخت هغه کمیت ده په کوم کې چې یوه پیښه واقع کېږي، هغه موده ده چې په هغه کې یوه پیښه څنګه کېږي؟ واقع کېږي. څه مطلب؟ زه غواړم فرض مثال دې موټر ته حرکت ورکړم دې موقعیت نه دې موقعیت ته. اوس چې دا موټر د ځای نه دې موقعیت ته تغییر وکړ نو دا یو وخت ته اړتیا لري تر څو دا پیښه څنګه سي؟ رامنځته سي. اوس دا جسم چې خپل موقعیت ته تغییر ورکوي دا یو پیښه ده که نه؟ نو دی په چې کې رامنځته که فرض مثال په 20 سکنډو کې دا پیښه رامنځته شوه، موټر خپل موقعیت ته څنګه تغییر ورکړ، نو همدغه وخت ته څه ویلی شم؟ ټایم ویلی شم. یا فرض مثال څوک د یو پایپ څنګه کوي؟ معماري کوي یا جوړوي. اوس چې د دې پایې د جوړولو لپاره موږ څه ته اړتیا لرو؟ وخت ته اړتیا لرو تر څو دا پیښه یا دا واقعه پکې څنګه سي؟ تکمیل سي. نو وخت هغه کمیت ده کوم کې چې پیښې واقع کېږي. بل اساسي کمیت چې په میخانیک کې ده هغه ته ویل کېږي ماس. ماس یا کتله. کتله څه ته ویل کېږي؟ کتله د هغه موادو مقدار ده له کوم څخه چې یو جسم تشکیل شوی وي. څه مطلب؟ دا تخته چې له کوم موادو څخه تشکیل شوی د همدغه موادو مقدار ته زه څه وایم؟ کتله وایم، ماس وایم. یا پر مثال دا مارکر چې له کومو موادو څخه جوړ ده د همدغه موادو مقدار ته زه څه وایم؟ ماس وایم. هر جسم چې اوسي له کومو موادو څخه چې جوړ ده، له کومو اتومونو څخه چې جوړ ده، له هر ډول موادو څخه چې جوړ ده د همغه موادو مقدار ته یا اندازې ته موږ څه وایو؟ ماس ویل کېږي. څلورم کمیت چې په میخانیک کې استفاده کېږي زیات هغه ته وایي فورس. فورس یا قوه. قوه څه شی ده؟ قوه هغه عامل ده چې د یو جسم د شکل او یا هم د حالت د تغییر باعث ګرځي. څنګه وویل؟ د یو جسم د شکل یا حالت د تغییر باعث ګرځي. فرض مثال داسې فرض کړئ چې زه غواړم یو جسم ده، فرض مثال دا یو جسم ده، یو ذره ده یا یو پارټیکل د یو جسم ده چې یم کتله لري. زه غواړم چې د دې موقعیت ته څه ورکړم؟ تغییر ورکړم، د ځای نه انتقال کړم دلته. اوس چې دلته یو عامل ته اړتیا ده تر څو دا د ځای نه انتقال کړي هلته، همغه عامل چې دا د ځای نه انتقالي دلته دغه عامل ته څه ویل کېږي؟ فورس ویل کېږي. یا فرض مثال زه غواړم همدغه جسم حجم څنګه کم کړم، نو ما ته یو عامل پکار ده تر څو د ده د مالیکولونه څنګه کړي؟ فاصلې ترمنځ راکمې کړي. نو دغه عامل چې دغه کار کوي د ده دا حجم کموي، د ده دا شکل تغییروي، د ده دا حالت تغییروي، دغه عامل ته څه ویلی سو؟ قوه یا فورس ویلی سو. یا فرض مثال داسې هم ویلی سو فورس قوه هغه عامل ده چې د هغه په واسطه یو باډی بل باډی څنګه کوي یا یو جسم بل جسم کش کوي یا یې فول کوي، ټیل وهي یا کشوي. زه دا تخته چې د کوم عامل په واسطه کش کاږم دغه عامل ته څه ویلی سم؟ فورس ویلی سم. یا دغه دیوال چې د کوم عامل په واسطه زه ټیل وهم دغه عامل ته څه ویل کېږي؟ فورس ویل کېږي. فورس کېدای سي د دوه جسمونو د مستقیم تماس یا کنټاکټ څخه څنګه سوي؟ رامنځته سوي. مستقیم تماس زه واردوم په دې تخته باندې، اوس دلته هغه کوم فورس چې رامنځته کېږي هغه اوس د کنټاکټ په نتیجه کې رامنځته کېږي. یا کېدای سي دوه جسمونه سره تماس ونه لري خو فورس رامنځته سي. ښه مثال یې څه ده؟ د جاذبې قوه ده، د دوه جسمونو ترمنځ د جاذبې قوه ده. یا الکتریکل فورس ده، برقي قوه ده. یا مقناطیسي قوه ده، میګنیټیک فورس ده چې مستقیما دوه اجسام سره په تماس کې نه وي خو قوه رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. نو دغه هغه څلور اساسي کمیتونه ول کوم چې په میخانیک کې زیات استفاده کېدل یا استفاده کېږي.
په دې کې دا فورس ماس لینک دا هم په ستاتیک کې زیات استفاده کیږي او هم په ډاینامیک کې زیات استفاده کیږي. دا ټایم چې دا ټایم وخت دا بیا په ډاینامیک کې اساسي رول لري خو په ستاتیک کې دومره اساسي رول نه لري. خاطر د دې چې ستاتیک کوم اجسام مطالعه کوي هغه په سکون کې اوسي یا په تعادل کې اوسي او ډاینامیک چې کوم اجسام مطالعه کوي هغه حرکت لرونکي اجسام مطالعه کوي او په حرکت کې وخت اساسي رول لري. نو ټایم په وخت کې هغه کې ډاینامیک اساسي رول لوبوي خو په ستاتیک کې دومره اساسي رول نه لوبوي. د دې ماس او ویټ ترمنځ یو څه تفاوت څه دا په اخیره کې ان شاء الله په تفصیلي ډول باندې په ثبوت ورسو. من د دې په خاطر چې د میخانیک کومه تیوري ده دا په عمل کې تطبیق کړه سو په اجسامو باندې تطبیق کړه سو یا په ورځني ژوند کې تطبیق کړه سو نو موږ څه ایډیالیزیشن دي چې دا په نظر کې نیسو. هغه ایډیالیزیشن کې درې ایډیالیزیشن څخه دلته یادونه کوم. لومړی ایډیالیزیشن یا فرضیه دا ده پارټیکل څه ته ویل کیږي یا ذره څه ته ویل کیږي. ذره هغه جسم ده کوم چې شکل هم لري سایز هم لري کتله هم لري خو موږ یې له شکل او سایز څخه څه کوو صرف نظر کوو. شکل او سایز څخه صرف نظر کوو. څه مطلب زه غواړم یو جسم حرکت مطالعه کوم یو ارتفاع څخه خوشی کوم چې د هغه سرعت مطالعه کوم او دا وخت مطالعه کوم چې څومره دا وخت دا د سطح ته رارسیږي. اوس په دې سرعت کې چې د آزاد سقوط کې ده د دې جسم شکل او سایز څنګه ده رول نه لري. نو په دې خاطر زه دا چې پردوم چې دا یو پارټیکل ده. د دې له سایز نه صرف نظر کوم چې هر ډول جسم اوسي له هر ډول مواد څخه اوسي او څومره غټ اوسي یا څومره وړوکی اوسي زه چې پردوم یو ذره پردوم. یا داسې یو مثال ځمکه ده خپل مدار کې چې څرخي ځمکې حرکت چې موږ کله مطالعه کوو په دې مدار کې نظر د دې مدار فاصلې ته د ځمکې سایزونه موږ ته څه دي قابل دي چې موږ یې څه کو نیګلیکټ کړو یا صرف نظر کو. نو دې ځمکې ته بیا د څه وایم صرف نظر هغه پارټیکل وایم. یا داسې یو مثال ورکو چې فرض مثال زه غواړم یو جسم ده په دې باندې ما یو قوه وارده کړه په دې ځای باندې. اوس ما ته د دې قوې مقدار او دغه د عمل نقطه مهمه ده. زه په دې خاطر چې په دې باندې د میخانیک تیوري تطبیق کوم نو دا ټول جسم زه څه پردوم یو ذره پردوم. سایز نه صرف نظر کوم او له شکل نه صرف نظر کوم. دوهمه فرضیه چې ده هغه ته وایي ریجډ باډي. مطلب دا سخت جسم. داسې یو فرض و چې موږ کوم اجسام میخانیک کې مطالعه کوو هغه د قوو په وړاندې خپل شکل نه تغییروي. مطلب دا ګوره دلته یو جسم زه لرم دا جسم چې تشکیل شوی له اتومونو او مالیکولونو څخه جوړیږي کنه او د دې ترمنځ څه ده یو فاصله ده فرض مثال 8 نانو متره ډیره کوچنۍ فاصله ده. دې فرضیه کې داسې وایي چې دغه فاصله که زه پرې قوه واردم کړم هم 8 نانو متره فاصله ده او که قوه پرې وارده هم نه کړم همدا 8 نانو متره ده. قوه مې پرې وارده کړه دا جسم حتمي خپل مالیکولونو ترمنځ فاصله څنګه کوي تغییروي یا به زیاتېږي یا به څنګه کېږي کمیږي. که دې شی کومه کمپرس کوم انداز شی کې دا فاصله کمیږي او که دې کش کوم دا فاصله زیاتېږي. خو دې پر ځای کې موږ داسې وایو چې دغه شکل تغییر شکل چې کوم رامنځته کېږي په دې حالت کې
هغه ډیر کوچنی ده موږ ورنه شکل صرف نظر کوو دا جسم تغییر شکل نه کوي داسې وي جسم تغییر شکل نه کوي دومره سخت جسم ده چې تغییر شکل نه کوي که تغییر شکل کوي ډیر کوچنی ده موږ یې څنګه کوو نیګلیکټ کوو یا صرف نظر کوو نو په دې پرده کې دا ویل کېږي چې په یو ریجډ باډي هغه جسم ده کله چې پرې قوې عمل وکړي او قوه ترې لرې شي دواړو حالاتو کې هماغه عین جسم پاتې کېږي بله مهمه فرضیه چې ده هغه د متمرکزې قوې په نامه ده د متمرکزې قوې په نامه یا کنسنټریټډ فورس متمرکزه قوه مطلب چې متمرکزه قوه داسې فرض کا چې یو ټایر څه کړه یو سطح باندې عمل کړه دا سطح سره په کانټاکټ کې ده اوس دا ټایر چې کوم لوډ راوړي دا کوم بار راوړي دې سطح ته دا یو ایریا ده دا ایریا ډیره کوچنۍ ده ډیره کوچنۍ ساحه باندې دا څنګه سوی یا دا وزن دا لوډ څنګه سوی عمل کړه نو دغه ایریا ډیره کوچنۍ ده زه داسې پردم دا کوم قوه چې راغلې ده دې سطح ته هغه یو نقطه باندې عمل کړی یو نقطې باندې څنګه کړی عمل کړی خو اصلا دا یو نقطه نه ده ټایر چې سطح سره په تماس کې وي خو هغه عموما یو ایریا وي خو د ایریا ډیره کوچنۍ نو داسې موږ پردو چې دا څه ده یو نقطه ده یو نقطه باندې عمل کړی یا دا ټایر په یو نقطې کې د سطح سره څنګه ده په تماس کې ده یا پر د مثال داسې زه اوس په دې هغه باندې چې قوه واردوم په دې تخته باندې د ما د لاس ایریا ډیره کوچنۍ ده نو زه وایم چې ما کوم لوډ وارد کړی کومه قوه وارده کړې په دې تخته باندې هغه په یو نقطه باندې څه کړی عمل کړی نو کنسنټریټډ فورس هغه قوه ده کوم چې په یوه نقطه باندې عمل کوي چې دا هم یو فرضیه ده ایریا باندې عمل کوي خو ایریا ډیره کوچنۍ اوسي لکه ساده مثال داسې هم ورکولو چې یو بیم په نظر کې ونیسو بیم د کالم باندې څه شی اوسي تکیه اوسي دا کوم بار چې دې کالم ته راځي دا څه ده کنسنټریټډ یا متمرکز بار ده یعنې داسې پردو چې دا دلته په یو نقطه باندې عمل کړی خو اصلا کالم هم آباد لري بیم هم آباد لري یو ایریا ده نو موږ داسې پردو چې په یو نقطه باندې څنګه کوي عمل کوي دا هغه فرضیات کوم چې یا خیالات ورته ویل شي یا تصورات ورته ویل شي ایډیالیزیشن وي چې په میخانیک کې زیات استفاده کېدل اوس راځو د ویټ او ماس تفاوت ته چې ویټ او ماس څه تفاوت لري دا موږ د نیوټن د جاذبې قانون په اساس څنګه کوو په ثبوت رسو دوی تفاوت په ثبوت رسو البته نیوټن د جاذبې قانون وایي دوه جسمونه که اوسي دوه جسمونه فرض مثال یو جسم د ام کتله لري چې د ځمکې له سطح نه په یو ارتفاع کې څنګه ده قرار لري بله سطح څه ده ځمکه ده فرض مثال ځمکه ده نیوټن وایي چې هر دوه جسمونه اوسي که ځمکه اوسي یا هر دوه جسمونه اوسي چې کتله ولري خو جسم ده دوه جسمونه چې اوسي د دوی ترمنځ یو قوه عمل کوي ترڅو دا یو بل ته څنګه کې جذب کړي نو دلته زه پردوم چې یو جسم ده چې د ځمکې له سطحې نه په یو ارتفاع کې قرار لري چې ځمکې له مرکز نه څومره فاصله لري آر فاصله لري ارتفاع لري د ځمکې کتلې ته چې وایم ام ای دلته زه داسې عظیم کوم چې د ځمکې کثافت څه ده ثابت ده یعنې ډینسټي کانسټانټ ده او دا ځمکه چې ده نه تاویدونکې یا نن روټیټینګ کره ده او کثافت څه ده یا ډینسټي څه ده کانسټانټ یا ثابته ده په دې خاطر
کثافت ثابت ده. موږ پوهیږو چې ځمکه مختلفو طبقاتو څخه جوړه وي او هره طبقه کې مختلف مواد اوسي او د هرې مادې کتله جدا اوسي. کتله څنګه ده؟ جدا ده. موږ په دې خاطر چې دا رابطه ثبوت کړو موږ داسې وایو چې ځمکه څه ده؟ له ثابت ډنسټي څخه څنګه شوې ده؟ تشکیل شوې ده. یعنې کتله یې پکې تغییر نه کوي، ام ای کتله لري. نیوټن دلته وایي چې دا دواړه جسمونه یو بل جذبوي. هغه قوه چې دا جسم جذبوي هغه ته څه وایي؟ اف. اف مساوي کېږي جي ضرب د ام یو. ام یو لپاره اوس د فرض مثال د جسم کتله ام ضرب د دوهم جسم کتله ام ای. اوس دلته دوه جسمونه چې یو ځمکه ده یو بل جسم ده چې ځمکې له سطحې نه په ارتفاع کې قرار لري. تقسیم پر څه شي؟ آر مربع. نیوټن وایي وزن څه شی ده؟ اوس چې په دغه حالت کې ده کوم د جاذبې قوه عمل کوي د دې دواړو جسمونو ترمنځ د جذب قوه عمل کوي، هغه ته زه اف نه وایم چې ورته وایم ډبلیو ورته وایم. همدغه ډبلیو ته د څه وایم؟ د جسم وزن وایم یا د جاذبې قوه ورته وایم. اوس دلته د جسم څه سو وزن؟ د جسم وزن اوس خپله څه سو؟ د جاذبې قوه جي ضرب د ام هغه ته ام به مخکې شي ام ای تقسیم پر آر مربع ضرب د ام. د جي قیمت ثابت قیمت ده چې تقریبا 6.83 یا 4 ضرب لس په توان دی -12 نیوټن متر مربع پر کیلو ګرام مربع. دومره قیمت لري. جي ثابت قیمت د جاذبې نړیوال ثابت ده. د جي قیمت ثابت ده. اوس داسې پردوم چې دغه ځای نه دغه قیمت دا مساوي ده له چي سره؟ جي سره. جي مساوي کېږي ام ای ضرب جي تقسیم پر آر مربع. دا قیمت زه پردوم چې کوچنی جي ده. کوچنی جي ده. جي څه شی ده؟ د ځمکې د جاذبې تعجیل. دا تعجیل زه پردوم چې څه سره مساوي ده؟ جي ضرب د ام ای تقسیم پر آر مربع. موږ پوهېږو په دې رابطه کې کله چې د دې ډبلیو مساوي دې رابطه کې زه د دې جي ضرب د ام ای تقسیم پر آر مربع لپاره څه وضع کړم؟ جي وضع کړم. نو داسې لیکلی شم چې ام ضرب د جي ام ضرب د جي. نو کومه رابطه چې اوس ما په لاس ته راغله ډبلیو مساوي کېږي ام ضرب د جي. دغه رابطې ته څه وایم؟ د جسم وزن. دغه ام جسم چې کوم یو د هغه وزن وایم او دا وزن اوس خپله څه شو؟ د جاذبې قوه شوه چې د ځمکې او د جسم ترمنځ څه ده؟ عمل کوي. ما وویل چې د وزن او د جاذبې د وزن او د کتلې ترمنځ تفاوت ده. نو تفاوت په څه کې ده؟ تفاوت په دې کې ده چې کتله یو ابسولوت کوانټیټي ده. مطلب دا چې قیمت تغییر نه کوي. یو ابسولوت څه ده؟ کوانټیټي ده. په داسې حال کې چې وزن څه ده؟ یو متغیر کمیت ده. څه مطلب؟ ډیپند څه ده؟ جي ام او ډبلیو یا د جسم وزن د جي او جي د شي پورې ډیپند ده یا تړلې ده آر پورې. ځکه جي ثابت ده ام ای یا د ځمکې کتله هم څه ده؟ معلومه ده. جي معلوم قیمت لري، ام ای هم معلوم قیمت لري. موږ عظیم هم کړه چې ځمکه له یو ډول موادو څخه جوړه ده او ډنسټي پکې څه ده؟ کانسټانټ ده. اوس چې جي یوازیني قیمت پورې تړلی هغه څه ده؟ پکې آر ده. او آر څه ده؟ آر هغه څه ده؟ آر هغه فاصله ده کوم چې د ځمکې د مرکز او د جسم پورې فاصله ده. د ځمکې د مرکز او تر جسم پورې فاصله ده. هغه جسم د ځمکې له سطحې څخه په یو ارتفاع کې څه لري؟ قرار لري. څومره چې دا آر تغییر کوي نو دلته څه تغییر کوي؟ جي تغییر کوي. چې جي تغییر وکړو نو د جسم وزن څنګه کوي؟ تغییر کوي. ځکه جسم وزن چې پورې تړلی ده، جي پورې تړلی او جي پورې چې پورې تړلی
آر پورې تړلی. آر چې تغیر کوي د جسم وزن څنګه کوي؟ تغیر کوي. نو د جسم وزن یو متغیر قیمت دی چې تړلی د چی ده؟ د ارتفاع الیویشن پورې وتړل شو یا مربوط د الیویشن ده. خو موږ په ستنډرډ شرایطو کې وایو چې جی قیمت څومره دی؟ د جی 9 تقریبا 1 متر پر سکند مربع. ستنډرډ شرایط یعنی د سمندر په سطح کې او چې لټیټیوډ یې 49 درجې اوسي. خو که چېرته د ځمکې له سطحې څخه په پورته ارتفاعاتو ته خیژي نو له دې رابطې څخه بیا څنګه کوو؟ محاسبه کوو چې بیا دلته د جسم وزن څنګه کېږي؟ تغیر کوي. نو د جسم وزن متغیر شو او کتله څه شوه؟ ثابت شوه. یو ابسولوت قیمت شو یا کوانټیټي شوه. همدارنګه د جسم وزن څه ده؟ یو د قوې مقدار ده او وزن جسم کتله څه ده؟ هغه د موادو مقدار ده. نو تفاوت په همدې کې ده چې جسم وزن یو قوه ده او کتله څه ده؟ د موادو مقدار ده. همدارنګه جسم وزن متغیر ده او کتله متغیر نه ده.